دا یوشتمه صدۍ آغاز دی او دنیا د انټرنیټ او د انفارمیشن ټیکنالوژي او برکت باندې ټوله دنیا یو عالمي کلی شوی دی بلکې انټرنیټ خو د دنیا چې کوم دی یو دفتر ته راکوزه کړی دی په دې دنیا کې پکار وه چې په انساني معاشره کې مینه پیدا شوې وه مساوات پیدا شوی وی د ځپلي ولس د هغې د پرمختګ څه لارې چارې راټېدلې وې د راتلونکي نسل ماشومانو د هغې د تربیې او د تعلیم ډېر پیاوړي بندوبست او لارې کته شوې چې هغه په ژوند کې مخکې لاړ شي د بدقسمتۍ نه نن دنیا کې دهشتګردي حاوي ده خودکش حملې روانې دي بې ګناه خلک وژلې کېږي ماشومان وژلې کېږي زنانه وژلې کېږي د دې نه یو 40-50 کال مخکې دا دنیا ډېره پرامن وه که سړی به ګرځېده که قومونو دغه له بدله د مهذب قومونو سفارتونو له چې بدلې نو تاسو په دا خیال راغی چې زما نه څه برکات ریږي یا څه دولت ریږي چې دا کسان زما دونه زیات زما سره مینه کوي ما سره دغه کوي او د هغې طرح هرکلی کوو او ویزه به تا ته چې کوم دی په ډېره اسانه چې ته به ورغلې په هغه وخت کې به یې درکړه یو څو ملکونه داسې وو چې هغې په هغه وخت یې نه ورکوله خو ستا نه به یې اډرس واخېسته او په 2-3 ورځې کې به یې ستا کور ته پاسپورټ سره د ویزې در ولېږه نن چې ته بهر دنیا کې ګرځې او ورځې د ویزې ضرورت یې او عزت حاصلې نو د هغې ته په خپل موټر کې سفارت ته نه شتلی ته به خپل موټر بدرې بیا به په سفارت خانو په بسونو کې ځې او هلته کې به په ګنټو خو دې ته انتظار کوي چې ستا نه کاغذات والي و که نه او چې کاغذات د نه والي نو بیا په ورځو انتظار کوي چې تا ته ویزا حاصله شي دا په دې وجه باندې دغه وشو چې نن په دنیا کې بدامني راغله دهشتګردي راغله خودکش حملې راغلې اوس دا خرابي یا د دغې چې څوک دهشتګردي کوي څوک خودکش حملې کوي څوک ترهګیري کوي دا د مخ نه لر کېدلو او د دنیا امن راوستل دا یوازې زما په نسبت باندې دا په زور نه کېږي دا په وسله نه کېږي دا په قوت نه کېږي ټیک دی چې قوت به چې کوم دی نه پکارېږي خو دا به په دې کېږي چې د دې دهشتګردۍ د دې ترهګیرۍ د دې خودکش حملو دا ذهن چې د منځه ویوړی شي نو د هغې عوامل به لر کول غواړي او په دې عواملو کې د ټولو نه لوی عامل چې کوم دی هغه دا دی چې ډېر قومونه په دنیا کې داسې دي چې هغې ځان ته دا ټولې لارې بندې هغې ته ښکارېږي هغې ته د پرمختګ لار نشته هغې ته په دنیا کې د مساوات او د برابرۍ درجه نشته د هغې حقوقو باندې د هغې په اسبابو د هغې په عواملو باندې د هغې په دولت باندې نور قومونه چې کوم دی نو هغه قابض دي دې ته دا لازمي خبره ده چې د انسان په فکر کې یو مایوسي پیدا کوي یو د ناکامۍ یو تریخوالی پیدا کوي یو نفرت پیدا کوي نو دا نفرت چې پیدا شي بیا دا شعور په هغې کې نشته چې کوم د چا د لاس نه د چا د وجې نه چې دا نفرت او دا غصب شوی دی چې هغه ته ځان ورسوي نو هغه ځان وژني او بېګناه خلک وژني نو لازمي ده چې کوم حاوي قوتونه دي د هغې د ټولو نه زیات فرض جوړېږي چې د قوت سره په دې باندې هغه غور وکړي چې کوم قومونو سره زیاتې شوې دي هغه د محرومۍ په حالت کې پراته دي چې د هغې هغه زیاتې چې کوم دی نو له منځه ویسي او هغه چې کوم دی د هغې هغه محرومۍ هغه ختم کړي چې په هغې کې یو اعتماد راشي او د ژوند په میدان کې
هغه د برابر حصو اغستو جوړ شي. په دې سلسله کې به زه د خپل پښتون افغان قوم ذکر وکړم. دا یو قوم دی، یو وحدت او یو وحدت دی. د دې قومي وحدت چې کوم دی نو د دې فطري حق دی، د دې چې کوم دی انساني حق دی، د دې آئیني حق دی، د دې قانوني حق دی. او په 1893 کې دا قوم چې کوم دی چې په هر اړخ یو وحدت دی، دا انګریز چې د پښتون افغان خاورې ته راغی د خپل مفاداتو لپاره او هغه مړ کړه، د هغې د قوت ماتولو لپاره چې کوم دی نو دا قوم څلور ټوکړې کړو. د پښتون جوړ صرف دا و چې انګریز په هغه باندې د حملور بحث راغی او هغه د خپلې خاورې په مړانه باندې دفاع وکړه. د دغه قوت ماتولو لپاره چې کوم دی انګریز دا قوم په 1893 کې چې کوم دی هغه څلور ټوکړې کړو. هغه چې هغه څلور ټوکړې کړی دی تر اوسه پورې چې کوم دی نو دا څلور ټوکړې پروت دی. پښتانه شته، زه دا خبره کوم، څلور ټوکړې شته او قوم نشته. نو چې قوم نه وي وده به څنګه کوي، ترقي به څنګه کوي، اطمینان به څنګه راځي، آرام به څنګه راځي، امن به څنګه راځي. نو زه دغه حاوي قوتونو ته دا وایم چې د دنیا د امن دپاره، که د پښتنو دپاره نه وي، د افغانانو دپاره نه وي، د دنیا د امن د راوستو دپاره ستاسو فرض جوړېږي چې دا ځپلي قومونه چې هغه که پښتانه دي نن په دنیا کې او که نور قومونه دي، دا ترهګیري د دې بنیاد چې کوم دی د فلسطینیانو نه شروع شوی دی. نو فلسطینیان ځکه شروع شو چې هغه د خپل کور نه د خپلې خاورې نه ویسته او اسرائیل چې کوم دی نو هغه د ټولې دنیا نه راغونډ کړه او هلته کې د هغې دپاره یو حکومت جوړ کړو. فلسطینیانو ته دا ټولې لارې بندې شوې. لازمي خبره ده چې د هغې نتیجه به مایوسي راتله او د مایوسۍ نتیجه به همدغه ترهګیري او خودکش حملې او دا راتلې. نو د دنیا کې چې کوم قومونه دي چې هغې سره دا عمل شوی دی هغه نن د مایوسۍ په حالت کې پراته دي، که هغه فلسطینیان دي، که هغه چې کوم دی پښتانه دي، که هغه کشمیریان دي، که هغه نور قومونه دي چې هغه په دې حالت کې پراته دي. باید چې دغه حاوي قوتونه چې کوم دی د دې ټولو مرستو له په دې خاطر عمره شي، د انسانیت بل خاطر عمره شي، خو د انسانیت نه زیات په دې خاطر راشي چې دنیا کې امن راشي، او چې امن راشي نو د دغه حاوي قوتونو مفادات به مخکې ځي. لکه اوس دلته کې د پښتنو خاورې ته، د افغانانو خاورې ته، افغانستان ته امریکا او د ناټو فوجونه راغلي دي. هغه ټیک دی چې هغه خپل عالمي مفادات لري، هغه دلته کې د دې لپاره راغلي دي چې د چین مخنیوی وکړي، هغه د دې لپاره راغلي دي چې د وسطي شام منابع په خپل تصرف کې راولي. په دې سره د پښتنو سره تضاد نشته د مفاداتو، ځکه چې پښتانه په دې حیثیت کې نه دي چې هغه د دغه منابعو دعوه وکړي او هغه چې کوم دی نو د دغه قوتونو د مخنیوي دعوه وکړي، هغه د زیات نه زیات خپل قومي وحدت غواړي. نو که د پښتنو سره په دې لړ کې چې د هغې قومي وحدت حاصل شي، مرسته وشي، نو هم د دغې مفاداتو د دغې قوتونو مفادات به چې کوم دی حاصل شي، ځکه چې دا قوم په څلور ټوکړې پروت دي، امن نشي راتلی. ځکه د هغې یو ساده دا مثال دی چې یو وجود ته په منځ نیمکړي دغه وینه نه بندېږي، چې تر څو پورې هغه ګنډلې نه وي هغه وینه نه بندېږي. نو که دا وحدت راشي دلته به امن راشي، چې امن راشي نو د دغې قوتونو مفاداتو ته به لاره واره شي او د دې قومونو سره به چې کوم دی اطمینان راشي، هغې ته به هم د خپلو بچو مستقبل روښانه ښکاره شي. چې هغې ته د خپلو بچو مستقبل روښانه ښکاره شي نو هغې چېرې نه بیا ځان وژني نه بل وژني، اول دا کوشش کوي چې د خپلو بچو مستقبل روښانه کړي، هغه مخکې بوځي. نو زه د دنیا دغه لوی قوتونو ته دا وایم
چې په دې اړخ باندې تاسو کوئ که تاسو حقیقتا ترهګري د منځه وړئ تاسو دهشتګردي د منځه وړئ نو د قوت سره به تاسو زیات غور او زیات اقدامات په دې لړ کې کوئ چې هغه عوامل د منځه لاړ شي چې د کومو عواملو په نتیجه کې چې کوم دی نو دا ترهګري او دهشتګردي منځته راځي